دا سوچ کړی چې یو ساده د کاغذ والا پنکا چې کل پلاستونو کې راتلل برټن راجپتی د وژلو لپاره لا یو ډېر غټ سنایپینګ مدینه جوړ شي او دې ځله جایکل ګولۍ او سنایپر یوازې نه یو د کاغذ وړي کې ونې پنکا یې ځان سره راوړې وه ایکل د راجپتی د راتلو نه مخکې یو وړي کې ونې پرېږدی سي مو دی 50 سانتي میټر لرې لاړه شي ایکل شان سنایپر د پاره دا یو غلطه خبره وه ډېر د تادای نه هغه سیټینګ یو کو او دوباره ګولۍ وچلوله او په دې پیره کې ګولۍ سي ولګي او راجپتی باندې دغه ګولۍ په دې سر ولګي هغه قضیې کې مړ جایکل په مزه باندې دغه ماشین کولاوي په یو سوټکیس کې کیدی کمره کې د پستر لاندې یو غټ بم ولګوي او بار په واتو باندې یو الارم بجو کې چې د دې پوجا پولیس راورسي پارک ته چې راورسي هغه سوټکیس راوالي او په دویم گاډي کې کیدی او د دې نه بعد چې کوم گاډي ځل لاونه تیار کړي او په خاوي کې تیزی سره لاړ شي او دغه شانی غیب شي او چې څنګه پولیس ولا هلته راورسي یو غټه دماکو شي او ټول ثبوتونه هغه ځای کې ختم شي یا کله خپل گاډي هم بلاس کی ول شي او نشان پاتې نشي او دغه د ټاپ نه پر یو طریقه وا راجپتی د وجلو نه بعد تختیدل دومره آسان نه یا کله د پولیس شک بچ کېدو لپاره لا کلاریانو شطرنج واغس او د شطرنج پرسي خي واغسته ازګه چې پولیس دهان بدل شي او په دویم ځای کې د راجپتی وجلو ولا هتیار او په بادور منی ډېر غټ چیکینګ شروع کړ دی یا کله چې کله ورسي ډېر په تسلی ورته وي یو شطرنج کلاړي یو گیم کتل دراغلم پولیس دغه جان پہچان نه بعد او په گاډي کې چې کومه ډبای خې دغه ماته وخیا او دغه هو جایکل وختل چې د پولیس ور یو یقین جوړ شي چې دای شطرنج کلاړي دی ریس چې کله د جسم وګوري او د ته وای چې ته یو چرګ هم نشي وجلې او تی پریګی دی جایکل ځان فرانس ته راورسوي یو غټ ته انټرنیټ کیفې ته لاړ شي هل د کمپیوټر کې خپل یو اس بي ولګوي بل کنټراکټر نه تاسو کوي راجپتی د وجل نه بعد پیسې بکل راځي جایکل تر اوسه پورې کنټراکټر سره نو ملاو شوی ملاویدل غوښتل بل میشن دی پارله $10 लाख چې ووري رنګ ډېر بدل شو سوچ ونه ک او هاي وکړه د ورته چې 5 लाख اډوانس کی او نور د کار نه بعد کنټراکټر هم نه لاو د لوکیشن سیند ک هیکر لاول په لوکیشن باندې لاړ شي تر کنټراکټر یو ایجنټ وی هیکل ته نه ټارګټ یو هو اته چې کله ټارګټ پته ولګیدله 5 लाख نسیده 10 کروڑ تر پاسه وته هغه ټارګټ د دنیا امبرترین انسان او دغه سکیورټي ډېر زیاته سخته و ها په وجل من ډېر مهنت لګي او د دینه بعد چې کړه خپل سپین یعنی خپل کور ته ورسي او دغه خزا د بچو کډونی سمبالولي او جایکل چې څنګه مخامه وګوري او دغه د خزي ناراضګۍ چهره خوشحالي منی بدل شي خزي سوچ کولو چې د خپل بزنس نه ډېر زر راغی ته ته دا پته نه واش زما خوند د دنیا ټول نغړ خطرناک سنایپر دی ته خزي کې د خزا خورک په هول لاړ شي جایکل دغه دروازه بند کیو په داراس کې تماشا کیدی له هغه کنټراکټر سره په خبرو کول منی ولګي د کور د وتلو نه بعد ته دا پته ولګي د چې کوم سکیورټي زیاده د هر څه بدل شو او د سسرال والو هغه سنایپر کمرې معلومه کړه کوم چې پټه وا او ډېر د ملکونو روپای او ډېر نقلي پاسپورتونه د چهره ولا ماز هم موجودو دایکل سی سی ټي وي کیمرې نه دار خپل موبایل کې کتل او د خزر ډېر حیران شوی و ډېر زیات یارید دا د سنایپر ولا کار زما خزه ته پته ولګیدل نو ما به پرېږدي اوس په دغه سوچ کې وګاړي چلاو چې اوس په خپل خزه څنګه پوه کوم د دهان بل دې تللی او په دغه ځای کې د ټرک لا خپل ګاډي راواچي چې کل د ګاډي نه راکوشي او مافي واړي او د پیسو افری مو کو د ټرک ډرایور ډېر زیات غوسه او هغه نه منله جایکل د ختمولو سوچ کاو دغه ځای کې د پولیس یو ګاډي تیریږي خو جایکل نه غوښتل چې پولیس موږ باندې پوه شي د ټرک والا پولیس راوغواړي جایکل کسالای ته شو نخلشنا ادکاري خو پولیس په دغه ځای کې شک پیدا شي راجپتی د مرګ قصه له ختم شوی نه و پولیس ته سامان چیک په دغه ځای کې یو تماچا راوخیږي ډایرکټ دغه جایکل د پولیس والا او وژني کدی نه بعد ټرک ډرایور هم کار تمام کو جایکل دغه تماچې نه خپل نشانونه ختم کی ا د ډرایور او د پولیس پر اسونو کې کیدی چې خول دي پارلا یو بل سروان چې یو بل وښتل بل ګاډي واغسته و تختیر یو خالی پارک ته ځان ورسوي خپل ګاډي نمبر بلېټ نرک اضافي وا چې خپل نشم نه ختم هغه مشکل سو چې د خپل خزه راځي کول خپل خزه یو وټل سره وړي دې ته بیا دروغونه وای یو خپل دی پارلا جاسوسي ما نور څوم نیما کې کله خپل لسنه پر خبره بیا پټکړه یو خبره ورته دا وړه چې دغه کار کول نه باز د بدومره پیسې دا ټول جاسوسي به پرېږدم بیا به د خوشحالي ژوندۍ تیرو د خزه ته خدا پته نه و چې د کوم انسان وجه هغه د دنیا امیر ترين انسان دی عام انسان هم نه دی دنیا ټول نه امیر انسان جالسو دی دومره امیر ترين انسانو چې دغه پورا آیلند دا غستیو په ژوندۍ له تیرول د دغه د پاتې کېدو دغه خطرناک میشن دی پاره لا جایکل هغه کنټریکټ سره بیا ملاقات وکړو هتی پیړۍ ته 10 کروڑ روپۍ وغوښتي غیدا اومنله او نیمه روپو ورکول نه بعد د هنګري او بوخانه کارخانه ته ورسید حال د خپل د بروسي میکانیک ته ایشن
لپاره له خاص اتیار تیار کړل. جال 2 هفتونه بعد دغه د دنیا را د تلو والا و. جایکل ته یو غټه موخه وه. والته سکیورټي ډېره سخته وه. میټل ډیټکټر د ده پرس ونیسه. د هغې دپاره له جایکل یو خاص خطرناک بوټانو فرمایش یې وکړ. د دې بوټانو کې د سنایپر یو څو حصې راځي. دا بوټان یې په راشته کې یو چمړي نه جوړول. هغه څخه چې ډېر به مشکله منې سکیورټي چیک پوسټ کې پاس شي. دغه میکینیک 3D پینټنګ د دا بوټان جوړ کړه. دا صرف یو پیره استعمال لپاره لو. جایکل د ازمولو دپاره لا مطمئن و. دته دا پته نه وه چې مخکیني میشن کې بریټن راشپتی د هتیا په معامله کې او برټش جاسوس د ده پیچه کوله. جایکل پر ټریکول ومني. هنګري هغه کارخانې ته ځان راورسو. کوم ځای کې جایکل د ماشین ټسټینګ یې کړ. په تاریخي منې هغه دغه ځای نه ووته. ناشنا قسم سوټ یې اچولی و چې کوم کې د خپل هغه سنایپر ایښی و. د ده ټارګېټ دغه چال سو خپل په آیلینډ کې به پاتې کېده. هغه 2 کیلومتر په دایره کې موجود و. حتی د چا وژلو لرې خبره هلته څوک تللی هم نشي. خو زموږ جایکل یو ټاپ سنایپر دی. دې وګورئ چال هر سهار کې دغه نهر ته لامبل ته راځي چې دی یو کښتۍ واخلي او د هغې مالک ووژني. دغه سمندر کې د سنایپینګ تیاري شروع کړي. پشین ګولۍ او سټین دا هڅه تیار کړي. یو مصیبت و د سمندر چپې ډېرې تیزې وې. شانې لګولو کې ډېره مسله وه. دغه شپه کې جایکل یو خاص قسم ماشین وګوري. هغه بیا ځان ته راوغواړي. بلې ورځې هغه ځای ته ځان ورسوي او څلور ګولۍ سیټ کړي. ولنۍ ګولۍ کې په نشانه بالکل صحیح ولګېدله. قسمتۍ نه د پس یو ډرون کیمره راشي. جایکل زرغون یا خپل ماشین پټ کړي او د مایانو نیولو ایکټینګ شروع کړي. دغه سکیورټي په ده باندې شک پیدا شي او چې کولو سوچ وکړو. رئیس ته چال خپل سکیورټۍ سره خپل لمبلو طرف ته روان وي. کمانډر طرف ته روان شي. دغه د جایکل خپل سنایپر بالکل تیار کړي. خو د بد قسمتۍ نه شاته نه د سمندر یو تیز چپه راشي او د نه دا موخه هم میشي. په دغه ټیم کې چال سمندر ته کوز شوی و. رئیس ته د چال سکیورټي د جایکل طرف ته روان وي او جایکل دغه د سوچونه کې ویولي. خو د دې نه بعد یو بل ډرون دغه د طرف ته راشي. خو نه جایکل د سیګنل په مدد باندې دغه ډرون جام کړي. دغه سکیورټي یو هټ وارنینګ ورکړي. یو سنایپر حملې کولو والا دی. په دغه ګډوډ کې یو سکیورټي والا لاړ شي او دغه چال په اوبو کې پکې کړي. جایکل خاموشه شي او انسي شروع کړي. په دغه سوچ کې لاړ شي چې چال به د اوبو نه ساه اخیستو لپاره راوځي. درېیمه ګولۍ وچلې. هغه هلته نه په ګارډ ولمن ولګي. چال دا حالات وګوري نو ډېر ګډوډ شي. اوس چې موږ وینو نو جایکل د ده په نوم باندې سنایپر کې ګولۍ سیټ کړې وه. بل تیز دماغ استعمال کړه. خپل اندازې سره ګولۍ وچلوله. چال د سر نه ګولۍ پورې راپورې وکړه. دغه ځای کې ختم کړ. دغه ځای نه وتښتېده. امیشن یې پوره کړ نو بیا ایرپورټ ته ورسېده. بل کنټراکټر ته د بخیا روپولی میسیج وکړ. د چې کوم رایفل سنایپر و هغه یې دغه کنویر باندې پرېښوده. جایکل په دغه ځای کې خپل کور ته راورسي. کور کې وګوري نو ښځه یې غایبه شوې. د ښځې ته د کهانۍ پته لګېدل وه. د ایجنټ میجر نه دی. دا د دنیا یو خطرناک سنایپر دی. دې په وجه یې پرېښوده او وتښتېدله. هغه ایجنټ مهلیا ورته کال وکړي. دا یې ورته ووایي چې هغه په سپین کې دا پیسې میسې میلاوېدل وله نشته. ای ورته ووایي فون یې ترنه کټ کړ. اوس جایکل ته پته ولګېدله چې ما سره غټه دوکه وشوه. و یوازې دا نه هغه کنټراکټر هغه ایجنټ یې د ده لوکیشن پولیسو له ورکړی و. مې بقایا روپۍ پاتې شوي وي. هغه ځان سره راوالي او هتیار ځان سره راوالي او دغه ځای نه روان شي. په دغه ټایم کې پولیس والا بهر راشي. ورته جایکل ساله په نشه کې راووځي. پولیس والا دې جایکل وګوري او دې ووژني. دا حالات وګوري جایکل لایټ بند کړي. خپله خطرناکې کمرې ته راشي او د شیشې شاته پټ شي. پولیس والا دیوال خوا ته راشي او خپل عام نظام نه یو بل ته ودرېږي. لږ ټیم نه بعد جایکل نشانه ولګوي. دغه ملګری په منځ کې راشي او دغه ځای کې مړ شي. لږ ټیم نه بعد دغه جایکل په دغه جینۍ باندې ډز وکړي. دغه ځای کې بد چې خو د دې په سر باندې وینه راغلې وي. جایکل دا یو غټ ضد ونیوي. په هغه کنټریک هغه ایجنټان باندې هم ډېر بد به یې وژنم. اوس د ده یو غټ خواهش دې خپله ښځه او خپل زوی واپس راولي. و دې خپلې ښځې ته کال وکړي او دغه ښځه یې د موبایل ډسپین ته وغورځوي. دغه ځای کې دا جایکل ډېر زیات پریشانه شي. کښیني یو ګاډی راشي او د ده ګاډي له ګاډي راواچوي. په دې ځای کې د اولنی سیریز ختم شي. نیکسټ سیزن لا راغلی نه دی. څنګه راغی دغه ایکسپلینشن به موږ وکړو. په دې چینل باندې به اپلوډ کړو. چینل سبسکرایب کړئ او لایک ضرور ورکړئ. شکریه.